دا ور بند کروره اولو بیبی دی بنگلی تا تا ته مې د توبې څوک در لوږې مري او د چا داسې بنګلي همداسې کار دی که نو دا زما د خرګانۍ دی که عظیم الشانه علاقه ده او د هغوی دلته رسوخ هم زیات دي داسې بد ورته مه ګورئ د هغوی دې سترګې ونیولي ای ماما دې بله خورې شته نه دقه یوه ده او ما ته یې راوبخله خبره واورئ چپړو کې لاړ نه شئ خو دا پاک کورونه دي ولې تا څه جوبات خو نه دی خو کور دی راځئ چپړ وباسه نه خورې به ما تا ته ما خورې که نه تا ته به ما خورې مه وباسئ وباسه ما دا راځئ داسې دا خو بنګلي وي داسې څه خوړلو راځه په چرته سپی راپسې ما خو تا ته ما وایي چې ما ورته په مشرانو باندې هغه بس خبره به م کړې وه داسې خوړلي یا څه دا وایي چې نه جج خو خلک راځي دا ګوله زه سم شرمېږم هغه بچې شرمېږي شرمېږي نه داړې پټې ماما بیا دا موټر ټیکل به پکې ماله راکړي بچي داسې کار دی که نه دلته به تاله ته سوکې هم درنه کوي زما څخه که نه ما ورته ویلي ما دا وږې تږي دي ما یې ګویدوی دی به جګړه شل وریجې ورکړې او ځي به ستا د ماما وینم نه په دې ټایم کې نه هغه ټایم ما ته یاد دی چې زمونږ هغه سم نه راکوله راځئ که نه راځئ خبرې به بیا رخصتو کوئ نو بیبي بدله خدای پاک چنټیم ورکړو ټوډکې ورکړو او نیوله ګینې ورکړه په قسمت زورور دی د بدرنګو خلکو قسمتونه دقسې سوځې هغه مونږ پټکه ترې بله خور بیا نه بیبي سپېرکې یې څه کړې سپېرکۍ مې دله راغوستې ما ته پته وه ته چې دا لږ وینې ستا په خېټه کې دړې ما د سپېرکې سره راکړه ډر مې شو ما ته پته ده د ده د قص ته هره پیره ستا خېټه کې دړې کېږي ودې نرخلي ترخې دي ترخې خو دي نو پینک ښه کوي ځکه خو ترخې یاره نیکه ماشوم د سره ظلم شومه که نه او اخره کې دومره غلط کار وکړ چې زما داړه نه ډېر زیات خفه شو ولې نو ولې یې نه ما خپله لور دی چې کوم ډېرو د قسقا داړونه ورکوله او زه ښکلې شهزاده ته ناست یم او ماله دې نه راکوله داسې کار دی پوډري چې زما هغه لږ خوښ دی ها نو په هغې کې ستا څه خوښ دی هغه خو دا نه دا نقابونه دي نو تا کې څه خشته دي اوس ما کې څه خشته دي دا اوس ته د نښتې ما څومره ښکلې زورونه دله کومه دا خو د دې د خاطره دله کومه راځئ السلام علیکم زما خوښ دي دومره سپک ډک دي ته تاسو ګوره دا ګټو خویدو پرشتې او مونږ چېرته پرش لیدلې بابا څنګه بس ما خو شکر دې رالو جانو انشاءالله نه وروړو په خیر رسېدې خیر دی وروره دا اړه چې ونې تللی کړي د پکي هغه پرېم شوی دی اوس که زما شوي نو خولې به دې څنګه نیولي تورې دا زما خر د خنداګر ګل په شان چې لور والا دا ستا سکر دی ته څنګه دا راته ووایه په مونږ باندې خوش ماښام کېږي که نه نو مونږ به دلته هېر شپه وکړو نو جنګ به سبا یوسو ځکه خبرې هم پکې وکړو ګپ شپ یې به مو یار مې نه واوی د یو بل خوی بس ډکو شپه ما بدلته نه کوي روکې ته او دا ټول ستا د کوم ځای نه یاد دی څوک جی وایي نه دې ما لیدې و دې والته راته پان مې خرڅو پان دې خرڅو همدا ستا د نیکه په ځای د خولې به څنګه کړې نه ښه ما خو وی کو دې روند دی نو دې په سترګو باندې برغو چې دې سکا مخې له ورکوله دا جینۍ دا په خواصه تیار راغلی ده دا د بون د کټ په شان کې ننګې دې نیولي که نه
شکر وباسه چې ما دې جن راوړې کنه تاسو خو ما شرم نه کوو خو دا دی چې بس تاسو چې وي او یا ماما لوی سترګې دې بدل کړې بچي ته دونه خوشاکمار لیکې ما دې خپلې مور ته ویلي وو چې دوی نه مونږ حصه والو دا چې ټینټي کله واغېسته زه په تا پوه ستا چلونه هر څه دې بدلو هغه چې ښه بدلو اوس به ګورې وتې ستا مخامخ به واده کوم او دې ځای نه به ډولې وکړم ډولې الله توبه وایي د ډنډې پکیا خبره واوره دا خلک به څه وایي چې دا جګړې نه راغلي او په جنګ ما درته ویلي چپ ما درته ویلي که نه چې دا هلکان ځان ته نه بوځو وګوره مشران خبرې ته نه پوهېږي دا چل کولې او کنه یو باباځی دی بل ترورځی دی ستاسو خو د رونو حساب دی او ستاسو لکه د چرګانو هر وخت خدای دې تا نه ډګر وګر جوړ کړي چې د هغو کلي په ټانګونو ووایي تا نه خو جوړ دی غاښونه لکه بغل همدقه وي نو نور څه شکر وباسه ما دې راکړه څه خبره خبره کومه ته به داسې رختې ته به وایې چې لاندې څه خوري خبره ته کومه مسکان چېرته ده مسکان هغلته بار ناسته ده وایي ورشه ورشه څه ولې ورځې او ولې زه دې فقیر کړمه نیکه نه راواره کړې وه ته اوس ولې ورپېدل کې پرېږده چې یوه دوه خبرې وکړي دا ورسره لاهوریان دوی پروا نه کوي ورې نه ته لاړ نه شي موږ به په شرمونو باندې وشرمې کلي کې به خلکو ته څه ویل هغه عظیم شرم دی هغه خو په دې نه دی داړې دې دې راتي سلمه ته به ما په ارزې کې شرمې کنه خبرې سل خللي یا خبرې کوزم راځم ښه ځیم ګورم ورېږه ورشه ورشه ته وڅکې ونن خلي ورسره ما درته ما دغه جګه دې کوي کنه نو پرېږده چې دا کار ختمېږي چې کار څنګه ختمه رضا نایا غونډی د ملنګانو ټوپۍ دې خاورې چې ته ځان ته ترخص وې ځان له به بیا خپه ونه وې نو ټول عمر مور خدمتونه کوم دا دما جوړېده او خو ستاسو جوړېده ته یو نوکر یې ښه هغه خو شهزادګۍ ده او د خان لور ده هغه زمونږ پرنګ خلکو ته جوړېږي ته خو هسې ملنګ د یې خفه کېږم ستا غزم تیار شاول دی سړی دا بچی چپ سا ته هم پوډري لکه کېنه چپ خللي یا نه دا پوډري دی دا داسې څه نه راغلي دا کېنه دا کېنه تاسو جوړبانه یو ځای چوټیس کوي دا سړی راته خنداګان در پسې کوي شپېره بچټه خو پوره راغله بیبي ادا ته دې اوس دې زوی ته وګوره قدمونه یې شماري او خپل ته نه ګورې ورته وګوره دا اوس څه کوي دا ده څه ضرورت نو خدایه پاکه دا اوس څه کوي ما ویلې چې زما د دې زوی په دې ګېډه هر وخت دړ ولي دی دا جینۍ لیدلې ده شپې کې کوم لري دا د جیبو واده چې دا حقیقت دی که دروغ دي دغې وای دار وای لوګي تا نه تو راځو شمه وای دار دا دې کار دی که نه چې ما په کم بابا لاس شو چې ستا والد محترم ته مال راکړي سپینه ده نو دا والله تا سره نه جوړېږي که نه مړی یار چې ته کومه که نه زه تاسو نومونه یادوم نه لیلا ښکلې وه نه فرحات ښکلې نه شیرینې ښکلې وه نه مجنون ښکلې خو جوړې برابر وي یو بل سره دقه دې کوم دي نن مسکان او شرم دا به یو کهاني وي ښه شرمه شرمه ته خو هغه د رنګسات وي راته ښکاري بیبي وایي راشئ ورګتن سترګې نه وباسې نیغې نه فکره ده که نه والله د ماما دوی بیخي د سره نه لګي اچا خدا کنه چا دې سره زه کنه ویني محبت یو څه خبرې کوم ځه بیبي نه مني هغه تروره خو بیا مني ته بیا اوس څه ګورې بیبي کنه به وړاندې یو پیکې وړل پیکې راوړه وړل پیکې راوړه نیمه به ته معلم راکې چا راته ووایه که نه چې ستا د خوښې وایي
سپېرکۍ راکړه سړي دړ انا سپېرکۍ زه کومري دا واله انا زر کوه هذا زر کوه څه ګوده څه ګوده اوس ورته خیال وکړه که نه ما راته نه وي چې سمته کېنه هغه د لورې د لاس ته نیولې ده او تاوی را تاوی یې اعتدال خلق دی خالق دې خپله ښځې ده تاوی بیا که نه ولې هسې خو یو خبره مې کوده که نه ها. مېمه زما د زوی سره خو دا جینۍ بلکل نه لګي مېمه چې ما ورپسې رشته رالېږلې اله ستا خو خپې په قبر کې دي او هغه پیغله جینۍ ده تا څه نه زما زوی څه جوړېږي داسې کار نه کې زړه به ته یې پرېږده زه بیا دې خپل زوی له نه نه اوس هغوی یو بل خوښ دي که نه نو لکه زه نه شم کولی داسې د دې په هغه کې څه فرق دی دغه رشپېلو کې ته وایي دا ګل دې ځان سره کېږي ښه د نه شولې بیا تا بیا ګل راوړو ښه ما دوی می دا ګوره ما له ګل را نه ما تعالی خو په جون کې نه کوم تعالی خو د زقام د غم نه در کوم دا واله هغې تا چې ګل واغېسته که نه خو دې څه دا رشته په دې ځای ختموم ګل چې وانه دي دغې دا واله دا مې د مینې تحفه ده شرم دا واله سپېرکۍ ماله ولا ورته سپېرکۍ ماله دا راوړه مې ما درکوي که نه نو تېر مسکانه امتیاز دړ دی در باندې دلته رقیبان دي ما او تا سیزي را درځه سړی مري بوله وړه تا ته ما نه ویل دا پې اوس موږ سوځئ بیبي ته وایه اخري جټکي ویلي دا که نه داسې مه وایه که نه نو چې وله بوځم راپاسه ما زوی ته وایه رشته ختمه که کې ډېر څه وختوي دا پته پرېږده که د بیبي به درته وایي سمدم نیغ شه خدای شته که نه ټول عمر وله خدمتونه ما وکړل او لور یې بل له ورکړه نه لکه د خدای مسلمانه لږ خو په ما باندې خفه شه که نه ادم نشته او بینه شته دا ولې د خولې واده کړی څه ته چې بس ته مجاله څه چل شوي دی مړه مونږ په خپله نه خبرې ته مړه د خولې واده کړې مې چوي په څه چوي چل څه شوي اړه خو د ما چوي ستا مړه چوي زما د ماما زوی دی کوم دغه داړو او دا کوم لږې را جینۍ ورکوي دا جینۍ چې په غړکوي که نه دو زمانه مخکې هغلته جینټي اخیستې وه که نه او ما ټوډکې واخیسته هغه راته پلار خرڅ کړه که نه اوس د ماته وې ما جینۍ کړې ده ما د هغه ورکې چپ ده که نه له مې غورې پړق پینه ده دا دې کار وکړه که نه دا جینۍ ما له څه چل ورسره وکړه که نه دا خپله مور به هم درته پرېږدم دغې خان له به کار خدمت کوي چاله مونږ سره یو شمشتی په کور کې شته اوس تاله بلې غم راکړې زما دنې خپله ښځه مړه شوې ده هم هغه وژلې ده د ښځو نیاړه موړ دی خو یو چل درته ښیم ما خو هم ټول عمر دې جینۍ ته په دې کور کې تېر کړه که نه خبرې ته مې غوږ کېده خو د ده نه یې دله بېغمه کوم ممتا له بیا کوم راځه مړی ډېر سمه سپینه بکړه ده که نه دې باندې خالونور نه یې لګېده مسلمانه دی خو اوس ماکسه چولې د دې نه خو نور شرمېږي تا ته نه څه پته لګي او که نظر څه چل وکړه کینې په دې سپېرکو باندې مې کلي پورې قبر شي ترکې نه مې ولل د ډسپرین ګوبله یې واچولې او شپږ مې باسکوپان واچولې او دړ مې نه ښه کېږي روکې که او زه پیشه او ستا کار پیشه غم مه کوه ځه خانه بسې زمونږ کلي کې سمې ډېرې میخې دي که نه یو میخه به تاله درکړم زه درې خپل نیک د تنګې تیار دوه سرې سانډارې ته لاله اوس بل غم ګورې خو زه غم مه کوه پلار ته ولي ووایه ړونډېږه مه صحیح ده. ښه را ځوان ووینه وی را ښایسته ځوان بلکل غم مه کوه چې زه ژوندی یم که نه دا جینۍ به هم تا ته پاتې کېږي وره یو خبره ته کوم دې خوا راشه په هغې سودکي کې لږې خرچه مرچه بیا ما ته هم جیب کې واچوه صحیح ده ته دا جینۍ راکړه راځي که ها غم مه کوه دا پکې بل پلار هم راغی مال یې وکړه دومره جنګونه به در وګورم که نه چې نه به ستا شي او نه به د دې شي زړګیه یو خبره ته کوم د واده نه پس نه دی زه به تا ګاڼې ته به وځم د باندې چیرو ګوړه خورم
د ګنو شربت د باندې څکم دلته لاهور کې خو دا نشته که نه وایي زهرو همدا راته ووایه که نه ستا څه خوښ دي زما سره ته وایي وایي خو دا اواز یې داسې دی که نه چې ډېر زیات بدرنګ دی دا ولې مه خانده که نه ای وړو تاسو دلته ناستې خولې م ورکړې دي او موږ هلته ناستې موږ څله راغلي چې په ځای م پرېښي نو تا هم په دې خپله خوله کې د کوم ځای ته خارو نیولې وه چې د کارغه به دې ولې تا به هغې خوله ورکړې وه یاره الا کارغه دا دې خوله کې رانیولی کېږي دې نه خو واپس ځي دې کې څنګه یېرېږي صد خدلیا ته چې کوم دینو مشرانو ته داسې خبرې کې راشه کښېنه عقل خو پکې نشته کینه خو دې الله الله دې لاس مات لاس دې خدای مات که ستا د لاسه ټول عمر زما ملا کې برېښې درزونه خورم ډېر راځي او د په دې ځای باندې کښېني ماشاءالله دا به خو والله دې دا خو دې دا املکه ته دې خوا داسه تا دلم ښځه کوله دې خوا داسه دله خو نه ولې جوان ته کوې چې یو شانتې خو په ما باندې شغل وکړو خو بس در باندې نه کوم اوس په دې راله ملا ماته کړی وې خفه به نه یم چې په ما خفه به نه یم د ښځې په مخ کې دې وایم پلاره د ښځې مخکې به ته ډېر والو خورې او د دې د لاسه به یې وخورې صبر وکړه زه دا جینۍ لکه اینه وه انا بای سورې پې ونه کې ښه ماشاءالله یا جینۍ زما زوی د ده نه ډېر ښایسته دی څنګه دې خوښه ده زه هم دا پرېږده ماشاءالله ماشاءالله بسیده واله ستا مخ ته وله څه کتنه ورکتنه زه وله ورکوم وګوره 500 لوټ دې ورکو او چې د خور نمبر راشي نو جوار هم راله نه راشي ته خو لایسې وې خیر دې کنه دا خو دا مېلمانه ده نو اوس څه کوې نو یاره خو ته بیا دلته هم د ایسو خبرې په کوې تاسو خو مې نه سود کېږي خو دې جینۍ له ورکوم وکړه زما نه ونه ډېرې بس کړه غریبه خو نه دا واده پوره 50 روپۍ دی بچی په 50 به دغه زوی سپیرکۍ اخیستې وي خېټه یې خراب خو ستا د لاسه خرابوي هغه خو روزانه زما نه د څه خلاص پاسه ولې پاسه راځه خو دې به دوی به خپلې خبرې ورېږه کوي ته جینۍ ډبې ته چېرته کېږي 10,000 روپۍ به مې درکړی وی خو اله ولې ها هغې کې ورته کښېني ړوند دی هلکه دا زما کور ودانې ده ښه ستا دا کور ودانې نه ده د ماما دویه دا سپیرکۍ راواچوه نکاح دې نه شوي چې ستا نیکه وي هله به دا چاته درځي ښه تاسو زما نه وکړه جان لاس راکړه مه ورکوه لاس کې مات شه لاس کې دقه ټوکړې شه په دې مې اوس په ودې هغه ته وایي تاوچه بیبي دل دې شو نو دا خو د سپیرکو باندې نه ځبي زه دله علم رالمه هغې سره به وبرېږې ټیک به شي مړه خوله مه وازوه دومره بدرنګ ښکاري چې جینۍ بوت ته راځئ سپیرې بچیانو دا خو ستانم ته بدرنګ دې تی وکړه زه یې نه کوم دا د قرباني ورکوم دا ما ماما دوی والله په تا خوشحاله یم خو په هغه نه زمام چې کوم دی د تره زوی زه د هغه سره ولاړ یم ګورې ډېر بقه به نه کوې ښه شیطاني به چې بل مې په دې جینۍ که نه خدای څکه دې پرېږدم ښه مړ مې کړ مړه ته ولې به چرتوب کېږي نه مړ مې کړ ظالم بچیا ته وچا وله ولې خبره ده ته کومې خپل واده کې به داسې ګډې ورسره میده دا د خوله چې کوم ده قدرتي بدرنګه ده دا چې په ژړا شي نو ستا دې په شان ما ته ګوري دا تا ته نه ګوري دا تا چې کوم نه ګوري دا د یې شهادت ته ګوري درلن جان جانانه موږ هم ورځو ښه دا راته ووایه زلمو چې ټول حاضر یې او جی نه به کې نه یم حاضر حاضر دي خوش خیر حاضر دي ښه داسې کار کوو د نکاح دا رسم شروع کوو بسم الله کا تاسو ته اجازت دی واه نه اجازت نه چې اجازت نه لري بیا خو پکې زه څه نشم کولی دا جان ما ته سوي دا زما نکاح دا تی شروع کا شروع کوم وروره ما ته پرې سپیرکوم قبوله ده تا مې یاد یار داسې کارونه تاسو راول خپلو کې سلاو کې بیا زما ځای ته راځئ څه نکاح خواني دي او دا د جینۍ پلار دی دا جینۍ ده دا زه هلک یم دا زما والد محترم دی دا نور پکې خو شهادتان دي نو بیا به دې نه راوسته ځان سره دې خیر دا کښېناستې ده دلته خبره مه وره بسم الله کې ښه به شروع کوو د نکاح دا رسم صحیح ده
بیا شروع کوو نه مې شروع کوه زه کور ته ځمه تا مونږ هلته بیا خپل تحفه در ولیږو تاسې له اول چپ شه نو زه به شروع کوم شروع وکړه وایا ګونګ شي شرم چې زوی د بې شرم مسکان چې لور د چسپان تا ته په 2 تولو کالو باندې منظوره ده نو دیگه که کوم دی توست نه پېږي دا د حسن ټوکر دا ولا ما ته قوله نه هیله که ته خدای مسلمانه زه لږ وګورم وی ګوره پته ورته ولګي او سړی لیونې کوي ما ته قبوله ده تا ته څنګه قبول والله چې دا نه ته مخې